سلامونه دوستانو د باینانس او کریپټو کرنسي زده کړې مینوالو په دې لږ تاسو برته روغ جوړ وایم ملګرو نن ورځ زم تاسو ته د باینانس زده کړې په کورس باندې فایل کوم دا چې باینانس څه شی دی او څنګه موږ په دې کې ټریډینګ کولی شو په دغه اړوند مکمل معلومات تاسو درکوم دا چې زموږ ته د کورس لومړی ورځ ده او دغه زموږ اوله ویډیو ده دغه کورس په تړاو باندې د ټول نه د مخه زه غواړم هغه موضوعات چې په دغه کورس کې زه تاسو ته وایم او زه تاسو درښایم هغه به تاسو ته تشریح کوم او واضح کوم ځکه چې د ټول نه مخکې د کورس موضوعات مهم دي چې موږ تاسو په هغه باندې خبره وکړو نو دا چې باینانس څه شی دی په دغه تړاو باندې ټول موضوعات دغه کورس دلته زه تاسو ته راوړم لومړی موضوع چې په دغه کورس کې موږ تاسو تشریح کوو هغه دا ده چې باینانس څه شی دی ولې موږ باینانس کې ټریډینګ کوو یا هم د ټریډینګ لپاره ولې موږ باینانس انتخابوو دوهم څنګه کولی شو د باینانس اکاونټ جوړ کړو په باینانس کې د اکاونټ جوړولو مکمل طریقه او ویریفای کولو طریقه دریم د باینانس بعضې مهمې اپشنې او په باینانس کې هغه اپشنې چې دغه استعمال زموږ ته لپاره ډېر ضرورت دی هغو پېژندنه او د باینانس اپلیکیشن استعمال څلورم په باینانس کې د ویډرا او ډیپازیټ مکمله طریقه څنګه کولی شو باینانس ته پیسې ورزیاتې کړو او څنګه کولی شو د باینانس ته خپلې پیسې راوباسو او نغدې یې کړو پنځم په باینانس کې کومه کرنسي غواړو موږ په هغه باندې ټریډ وکړو یا کومه کوین دا موږ واخلو یا هم د باینانس چارټ زده کړه د باینانس چارټ کې د بعضې مهم اپشنو پېژندل چې په ټریډینګ کې زموږ تاسو لپاره ډېر ضروري دي چې د اپشن باید موږ زده کړو او د هغو سره ځان بلد کړو شپږم د باینانس سپاټ ټریډینګ زده کړې مکمله طریقه څنګه کولی شو باینانس سپاټ کې ټریډ وکړو په دغه اړه مکمل تشریحات تاسو ته په دغه کورس کې درکوم اووم د باینانس فیوچر ټریډینګ زده کړه په باینانس فیوچر کې څنګه ټریډ کولی شو په لانګ او شارټ ټول موضوعات تاسو ته تشریح کوم هغه ټول باندې موږ خبرې کوو اتم څنګه کولی شو باینانس کې کافي ټریډینګ وکړو یا هم کافي ټریډینګ څه ته وایي په باینانس کې دغه کولو مکمله طریقه نه هم په باینانس کې د بعضو ګیفت کارډونو اخیستل خرڅول په هغې کې بعض ډېر مهم ګیفت کارډونه دي لکه د هغې کې د امازون دي همدارنګه دوستانو د ایپل دي موبایل ته ایزلوډ کول دي بعضو ګیمونو ته یو سی ډیامنډ لیږل دي او داسې نورې ډېرې ځانګړتیاوې ګیفت کارډونه دي چې موږ تاسو هغه باید زده کړو د باینانس څخه اخیستلو او خرڅولو مکمل طریقه تاسو درښایم نو دغه هغه موضوعات چې ما تاسو ته په دغه غواړم په دغه کورس کې تاسو ته مکمل معرفي کړم نو راځم دوستانو لومړی په دغه موضوع باندې خبره کوو چې باینانس څه ته وایي زموږ تاسو د کورس لومړی موضوع همدغه ده ولې په باینانس کې موږ ټریډینګ کوو یا ولې به موږ غواړو د باینانس ټریډینګ لپاره انتخاب کړی مو ده نو دوستانو باینانس چې د کریپټو کرنسي لومړی اول نمبر ایکسچینج دی دغه ایکسچینج د یو چینایي کس لخوا په 2018 کال کې جوړ شو هغه کس چې د چانګفینګ ژایو نومیږي چینایي کس و دغه دوستانو ایکسچینج په ډېر چټکۍ سره مخکې لاړه د دغه سافټویر یعنې ګانه د سکیورټي له امله ډېر په چټکۍ سره مخکې لاړ او څومره ایکسچینجونه چې په کریپټو کرنسي کې دغه نه مخکې موجود ټول شاته پرېښودل او د ټولو څخه مخکې شو ټاپ مقام یې خپل کړ د دې دفتر څه موده په چین کې دغه نه وروسته لاړ اوس مهالي دفتر جاپان ته انتقال وکړ نقل مکان وکړ په جاپان کې اوس مهال موجود دی اوس مهال په ټوله نړۍ کې تقریبا د 200 زیات ایکسچینجونه موجود دي د کې موږ ولې غواړو باینانس زده کړو باینانس موږ ولې په دې کې ټریډینګ کوو نو دا موضوع دوستانو ډېره مهمه ده په دې تړاو باندې باید دومره درته ووایم دوستانو چې باینانس چې د ټولو ایکسچینجونو لار بلل کېږي په دې کې دومره زیاتې ځانګړتیاوې دي که چېرته تاسو باینانس په سمه توګه زده کړئ تاسو چې بیا په هر ایکسچینج کې کار کوئ په هغې کې ټریډینګ کوئ یا هم د هر اپشن سره تاسو کولی شئ تاسو به مخکې له مخکې باینانس کې زده کړي وي هلته بیا په اسانۍ سره تاسو کولی شئ په هغې کې ټریډینګ وکړئ ځکه چې باینانس کې څومره ځانګړتیاوې دي په هغه ټولو ایکسچینجونو کې نشته او دوستانو بعضې په باینانس کې نور ایکسچینجونو کې پی ټي پي نشته په باینانس کې پی ټي پي ټریډینګ شته موجود دی همدارنګه دوستانو بعضې نور مهم موضوعات چې موږ تاسې باید په هغه باندې بحث وکړو په دغه کې زده کړو چې باینانس کې بعضې ګیفت کارډونه اخیستل دي لکه ما مخکې درته یادونه وکړه د امازون لپاره ایپل لپاره داسې موبایل ته زلوډ کول بعضې ګیمونو ته لکه پبجي ته یو سی لیږل فری فایر نور ته ډیامونډ شی لیږل دغه ټول زیاتره موضوعات په باینانس کې شته په بعضې ایکسچینجونو کې نه دي موجود نو دې ته ورته نور ډېر زیات شیان دي چې په دغه کورس کې تاسو ته غواړم معرفي کړم نو باینانس موږ په دې لپاره پیل کوو چې په کله چې موږ په باینانس کې ټریډینګ زده کړو په دې مطلب موږ په ټولو ایکسچینجونو کې ټریډینګ زده کړ راځم نن ویډیو زموږ اساسي هدف همدغه دی چې غواړم باینانس اکاونټ جوړول طریقه درته وښیم په دغه ویډیو کې څنګه کولی شو باینانس اکاونټ جوړ کړو دا به زموږ تاسې د کورس همدغه کورس لومړی برخه وي چې غواړم تاسو در وښایم نو راځم د موبایل سکرین ته او تاسو ته مکمله طریقه درښایم چې څنګه باینانس اکاونټ جوړولی شو او تاسو کوشش وکړئ چې زموږ ویډیوګانې په سمه توګه اول نه تر اخره پورې زده کړئ او تعقیب یې کړئ راځئ چې ویډیو فایل کړو نو دوستان د باینانس اکاونټ جوړولو لپاره به تاسو په خپل موبایل کې اول راشئ باینانس اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ باینانس اپلیکیشن ډاونلوډ کولو به راشئ په خپل موبایل کې ګوګل پلی سټور ته یا هم تاسو اپ سټور ته راشئ دوستان به راشئ په دې پورته سرچ کې تاسو ورته باینانس ولیکئ کله هم دوستان تاسو دلته باینانس ولیکه او سرچ به یې کړئ دوستان تاسو دغه باینانس اپلیکیشن را خلاصیږي
نو دوستانو تاسو به دغه باینانس اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، خو تاسو په یاد ولرئ په آیفون موبایلونو کې کله کله باینانس یو اس ای راځي. باینانس یو اس ای دوستانو تاسو بیا مه انسټالوئ، هغې پر ځای د خپل اپ سټور سیټینګ ته لاړ شئ، خپل ادرس مې چینج کړئ، افغانستان یا پاکستان ته چینج کړئ، هغه ځای کې به تاسو ته دغه باینانس راځي. نو کله چې دوستان دغه ځای نه باینانس انسټال کړو، اوس به څه وکړئ، دا به تاسو اوپن کړئ، راخلاص به یې کړئ. نو دا دوستانو زه باینانس راخلاصوم. دوستان تاسو ته دلته لاګین او ساین اپ صفحه راځي. نو مخکې له دې چې تاسو په دغه باندې کلیک واخلئ دوستان، تاسو باید له ځان سره د څو شیان ولرئ. یا خو دوستان تاسو باینانس ویریفای کولو لپاره خپل آی ډي کارت ولرئ، پیژندپاڼه ولرئ چې افغانستان کمپیوټري تذکره الکترونیکي تذکره تاسو باید ځان سره ولرئ، پاکستانی شناختي کارت ځان سره ولرئ، یا هم دوستانو هر هیواد کې تاسو یې خپله پیژندپاڼه باید له ځان سره ولرئ دوستانو، یا هم پاسپورټ له ځان سره ولرئ، یا ډرایور لیسنس. د دې دریو واړو څخه دوستانو تاسو یو باید په خپل لاس کې ولرئ چې په هغې باندې تاسو باینانس ویریفای کولی شئ. دوستانو تاسو په یاد ولرئ چې د افغانستان په کاغذي تذکره باینانس نه ویریفای کېږي، د مهاجر کارت باندې نه ویریفای کېږي دوستانو، بل دا چې په کاپي تذکره باندې هم نه ویریفای کېږي. که چېرته تاسو سره تذکرې کاپي وي په هغه نه ویریفای کېږي، تاسو باید اصلي تذکره ځان سره ولرئ. او دوستانو بله مهمه خبره دا چې تاسو عمر باید 18 کاله پوره وي. که چېرته ستاسو عمر 18 کاله پوره نه وي، تاسو نشئ کولی خپل باینانس اکاونټ جوړ او ویریفای کړئ. دوستانو را به شئ دلته په دغه ساین اپ یا لاګین اپشن چې کوم معلومیږي په دغه ورته کلیک واخلئ. کله هم دوستانو په دغه باندې کلیک واخیسته، دوستان تاسو ته داسې صفحه راځي. دلته په ټول اول تاسو څه وکړئ، راشئ د لاندې کریټ باینانس اکاونټ په دغه په تاسو ورته کلیک واخلئ. دلته دوستانو موږ غواړو نوی اکاونټ جوړ کړو. دوستان تاسو په څو طریقو اکاونټ جوړولی شئ. لومړی تاسو کولی شئ د ایمیل او موبایل نمبر له جوړ کړئ، د ګوګل اکاونټ له طریقه هم مستقیما تاسو ورته لاګین کېدلی شئ، او په دې لاندې ساین اپ ایډنټیټي اکاونټ په دغه باندې کلیک مه کوئ دوستانو. نو زه راځم دوستانو، غوره طریقه دا ده چې تاسو د خپل ایمیل یا جیمیل وبښئ، دغه د ساین اپ او موبایل نمبر او د ایمیل له لارې ورته لاګین شئ. په دغه اول اپشن به تاسو دوستانو ورته کلیک واخلئ. د ګوګل له طریقه هم تاسو ورته لاګین کېدلی شئ دوستانو. دلته به تاسو خپل ایمیل ورته ولیکئ یا نمبر ورته ولیکئ. کوشش وکړئ لومړی په ایمیل باندې ورته لاګین شئ، وروسته پکې نمبر اډ کړئ. دواړه دوستانو لازم او ملزومي تاسو باید ځان سره ولرئ. زه پکې خپل ایمیل دلته لیکم دوستانو. کله هم دوستانو دلته ایمیل ولیکئ، په نیکسټ اپشن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. دوستانو راتلونکي به تاسو داسې صفحه راځي. دلته به تاسو وکړئ دوستانو ګیټ کوډ. ستاسو ایمیل ته یو کوډ تللی دی. اوس به راشئ په خپل موبایل کې به جیمیل اپلیکیشن راخلاص کړئ. دا دی زه راځم خپل موبایل کې جیمیل اپلیکیشن راخلاصوم. دلته ماته یو کوډ راغلی دوستانو، را به شئ دغه کوډ به د دغه ځای نه تاسو څه وکړئ، دلته چې کوم کوډ درته راغلی دا به د لانګ پریس کړئ او دوستانو دا به تاسو کاپي واخلئ. دوستانو دلته به تاسو دغه کوډ ورته پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کړئ دوستانو اتوماتیک به دغه کنفرم شي. دوستانو بیا تاسو نه پاسورډ غواړئ. پاسورډ دوستانو تاسو قوي پاسورډ ورته انتخاب کړئ. زه به مثال په ډول یو پاسورډ درته ولیکم، لکه مثال تاسو پاسورډ ورکوئ مقصد خان، بیا تاسو پکې د کې یو هیش یا آر داسې یو علامه استعمال کړئ، بیا یو څو عددونه استعمال کړئ. دغسې دوستانو ماکس پاسورډ تاسو نه غواړئ، تاسو باید داسې پاسورډ ورته جوړ کړئ. په پاسورډ کې دوستانو یو دا چې تاسو پاسورډ باید 8 توري پوره وي دوستانو. یو توری پکې یو نمبر هم پکې شامل وي دوستانو، غټ او کوچني توري پکې شامل وي، یعنی کم از کم یو توری په غټو یا هم کم از کم یو توری په کوچنیو باید پکې شامل وي د انګلیسي تورو څخه. کله چې داسې یو پاسورډ جوړ کړو دوستانو، بیا تاسو راشئ په نیکسټ اپشن باندې کلیک واخلئ. خو زه یو پاسورډ ورته ورکوم. کله چې پاسورډ ورکړه په نیکسټ اپشن باندې دوستان تاسو ورته کلیک واخلئ. دوستانو تاسو داسې صفحه راځي. دلته دوستانو تاسو نه ریفرل آی ډي غواړي. دوستانو دغه ریفرل آی ډي که څه هم آپشنل هم ده، خو دوستانو ستاسو لپاره ډېره زیاته ضرور ده. تاسو ضرور د یو چا په ریفرل باندې راشئ. دوستانو په ریفرل کې ستاسو ګټه هم ده او د چا په ریفرل چې راځي هغه هم ګټه ده دوستانو، خو د ټول نه مخکې پکې ستاسو د ګټه زیاته ده. نو دلته په دوستانو تاسو زما ریفرل کوډ ورکړئ. زما ریفرل کوډ دی دوستانو 15 لکه 1 2 3 4 5 او دوستانو په خیر کې دوستانو تاسو 909 ولیکئ. دغه زما خپل ریفرل کوډ دی د باینانس. دوستانو تاسو به دا ورکړئ. خیر که زما په ریفرل کوډ نه راځئ، تاسو د بل چا په ریفرل کوډ راشئ، خو ریفرل کوډ دوستانو مه میس کوئ. تاسو حتما ورکړئ. په ریفرل کوډ کې ستاسو ډېره فایده ده. او دوستانو بیا راشئ په دغه ځای کې مخکې ویریفای باندې کلیک مه کوئ، ډایرکټ دلته په سبمیټ باندې ورته کلیک واخلئ. کله چې سبمیټ باندې کلیک واخیستم، ډایرکټ ورته لینکډ ولیکئ. دوستانو تاسو به لږ منتظر شئ چې لینکډ ولیکئ. کله چې لینکډ ولیکل بس تاسو اکاونټ دغه ځای سره لینک شو. هغې نه وروسته دوستانو تاسو راشئ په دغه ایډنټیټي باندې کلیک واخلئ. خو دوستانو تاسو ته یو کوچنی ریکویسټ یا غوښتنه کوم چې تاسو زما ریفرل کوډ استعمال کړئ چې هم پکې زما فایده ده او هم پکې ستاسو. دوستانو هغه نه وروسته تاسو نه باینانس پاسکي غواړي. دوستانو زه خپله پاسکي سکیپ کوم او پاسکي طریقه په راتلونکي ویډیو کې به تاسو درښیم چې څنګه موږ پاسکي ورکولی شو. پاسکي که تاسو اډ کولی هم شئ، که طریقه هم نه وي راشئ په دې پورته کراس اپشن ښکاري په دغه کلیک واخلئ او تاسو دغه پاسکي دوستانو دغه ځای نه سکیپ کړئ. کله هم دوستانو پاسکي سکیپ کړو، بیا تاسو ته راتلونکي داسې سټیپ راځي یا هم تاسو ته ویریفای اپشن په سکرین باندې راځي، هغه به کلیک کړئ. دوستانو تاسو ته دغه صفحه راخلاصېږي. اوس تاسو څه وایي چې زموږ باینانس اکاونټ کریټ شوی دی، جوړ شوی دی
او ویریفیکیشن زموږ پاتې دی یا هم زموږ KYC پاتې ده. نو لږ لوډینګ اخلي او مخ ته صفحه راخلاصیږي. دوستانو اتوماتیک تاسو ډایرکټ کوي همدغه بلې صفحې ته. یا لاندې تاسو ته دلته ویریفای اپشن چې کوم راځي په ویریفای باندې ورته کلیک واخلئ او تاسو ته به مخکې داسې صفحه راخلاصه شي. دوستانو کله چې تاسو دا صفحه راخلاص شو دلته به ول تاسو خپل هیواد انتخاب کړئ. ما زه افغانستان کې ماته خپل افغانستان انتخاب شوی دی. تاسو کوم هیواد کې وای خپل هیواد به درته انتخاب وي. که انتخاب نه وي تاسو په خپل هیواد ورته انتخاب کړئ. راشه په لاندې کنټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. خو دوستان تاسو ته په یاد ولرئ په کوم هیواد کې چې اوس تاسو موجود دي په هماغه هیواد پیژندپاڼه چې تاسو سره در سره ده په هغه یې جوړ کړئ. که چېرته تاسو په داسې هیواد کې یاست چې هلته تاسو خپل اسناد نه لرئ افغانستان تذکره در سره ده یا پاسپورټ در سره ده په هغه بیا هم کولی شئ افغانستان بیا ورته انتخاب کړئ. نو دغه د دوستانو لږ لوډینګ اخلي مخ ته مخکې صفحه راخلاصیږي. دوستان دلته به تاسو لومړی فرست نیم ولیکئ. په تذکره کې چې د کمپیوټري تذکرې په شا باندې ستاسو کوم نوم لیکل شوی دی هماغه نوم به تاسو دلته ورته ولیکئ. او دوستانو تاسو دا په یاد ولرئ که چېرته ستاسو نوم 2 سپیسه و او 3 لغتونه و تاسو بیا میډل نوم هم ورکړئ. لکه زما د تذکرې نوم چې دلته دی رایل قلمیار په نوم دی نو زه دغسې دغه رایل مې ولې خانه کې ولیکئ قلمیار په د دوهمه کې ورته لیکمه قلم دوستانو په دوهمه کې ورته لیکمه او دوستانو دغه یار په دریمه کې ورته لیکمه. خو دوستانو په افغانستان تصویرو کې یو مشکل بل هم شته چې بعضې کسانو تخلص نه وي. که تخلص نه وي تاسو تخلص په ځای کې د پلار نوم لیکلی شئ. که هغه ونه ښه دوستانو بیا د ځانه یو تخلص ورته ورکړئ مثلا افغان خان داسې یو تخلص ورکړئ هغه هم اخلي خو تذکره کې دوستانو د تخلص ډیر ضرور ده. نو راشئ په کنټینیو ورته کلیک واخلئ. کله چې نوم ولیکئ دوستانو بیا ریجن درنه غواړي دلته بیا راشئ په دغه افغانستان چې کوم لیکل شوی په دغه کلیک واخلئ او افغانستان به انتخاب شي په نیکسټ باندې بټن باندې کلیک واخلئ. دوستانو بیا راشئ کمپیوټري تذکره په شا باندې چې کوم د زیږیدو نیټه ده دوستانو دلته لیکل شوی وي هماغه زیږیدو نیټه دوستانو تاسو دلته لیکئ. لومړی په هغې کې چې کوم کال لیکل شوی دی مقصد 1996 لیکل شوی دی هماغه به تاسو دلته ولیکئ. او په منځ کې به دوستانو میاشت مقصد 0 میاشت همدغه ده تاسو ولیکئ. او دوستانو ورځ شلم دا به تاسو مکمل په سمه توګه ورته لیکئ. دغه تاریخ چې دی ما غلط ولیکه زه بیرته سم ورته لیکمه. نو دوستانو دغه د اوس سم شو. نو دوستان راشئ په کنټینیو ورته کلیک واخلئ. کله چې کنټینیو کلیک واخلئ دوستان بیا تاسو نه ادرس غواړي. ادرس په دوستان تاسو دقیق سم ادرس ورکوئ چې په هغې کې ستاسو د ولایت نوم یا ولسوالۍ نوم کلي نوم همدارنګه کوڅه او کور نمبر شامل وي ځکه پوره نمبر غواړي. زه اوس مقصد یو ادرس پکې لیکم. زه مثال په ډول یو ادرس ورکوم مقصد خوست سیټي او AST یا د کوڅې نمبر ورته ورکوم مقصد شپږمه کوڅه مقصد AST شپږ او د دوستانو هوم نمبر به یو داسې نمبر ورکړئ. خیر که ستاسو د کوم کور نمبر معلوم نه وي دوستانو تاسو د ځانه یو پکې ولیکئ چې هر یو تاسو لیکئ مشکل نه لري. مقصد ما ولیکئ چې خوست سیټي شپږمه کوڅه او د کور نمبر مو چې دی هغه د AST په دوستانو زه دغسې ولیکم AST شپږمه کوڅه او د کور نمبر 8 داسې یو ادرس ورته ورکړئ هېڅ مشکل هم نه لري. دوستانو کله چې ورکړه په کنټینیو بیا ورته کلیک واخلئ. دوستانو بیا تاسو نه پوسټل کوډ غواړي. دوستانو پوسټل کوډ کې خپل ولایت پوسټل کوډ به تاسو په ګوګل کې سرچ کړئ. زه اوس په خوست کې یم دوستانو خوست ولایت پوسټل کوډ چې دی 2501 ده. اول دوستانو تاسو ګوګل ته راشئ دلته صرف تاسو څه وکړئ اول د خپل ولایت نوم ولیکئ لکه خوست او بیا ورسره ولیکئ پوسټل کوډ دا تاسو ولیکئ دوستانو او سرچ کړئ. کله چې سرچ کړئ تاسو ته کوډونه راځي دلته په دې لیست کې خوست اول کوډ چې دی 2501 ده دغه د 3 کوډونه راځي هر یو تاسو استعمالولی شئ. که تاسو بل غواړئ صرف مقصد بل ولایت کې تاسو یاستی خپله سیمه به تاسو سرچ کړئ په ګوګل کې مقصد زه کابل ورته لیکمه دلته به زه دوستانو کابل ولیکم. کله چې کابل ولیکئ سرچ به یې کوئ دوستانو مقصد دلته د کابل کوډونه ماته راغلل. کابل کوډ چې دی 101 همدغسې نور په مسلسله توګه کوډ به دوستانو هغه ځای نه سرچ کړئ. اوس د خوست کوډ پوسټل کوډ چې کوم و دوستانو هغه 25 او 01 هغې نو سیټي خوست دی تاسو خپل ښار پکې دلته نوم یې ولیکئ. کله چې دغه مکمل ولیکئ راشئ په کنټینیو ورته کلیک واخلئ. نو دوستانو کنټینیو مې چې کلیک واخیستی لږ لوډینګ اخلي مخ ته صفحه راخلاصیږي. دوستان دلته بیا تاسو اوس تاسو ته وایي چې تاسو اوس څه شی په لاس کې لرئ. تاسو سره ID ده پیژندپاڼه ده کمپیوټري تذکره ده لیسنس ده او که پاسپورټ ده. دوستانو ما سره خپله تذکره ده زه غواړم په تذکره یې ویریفای کړم او دلته اوس سره موجوده ده. په کنټینیو به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې په کنټینیو کلیک واخیسته دوستانو راشئ دوستانو بیا په کنټینیو ورته کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیسته دوستانو تاسو ته 2 اپشنه راځي. لومړی ټیک فوټو تاسو مستقیما تذکره نه عکس هم اخیستلی شئ دوستانو اپلوډ اگزسټنټ فوټو که تاسو سره مخکې تذکرې صفحه عکسونه وي
اصلي تصویر عکسونه تیار سکین شي هغه سره هغه اپلوډ کولی شي. خو زه دوستانو دغه اول ټیک پوټ اپشن انتخابوم، ډایرکټ عکس اخلم. په کنټینیو ورته کلیک کوم. کله چې کنټینیو کلیک واخلئ دوستانو تاسو ته موبایل کیمرا راخلاصیږي. تاسو باید خپل تذکره دلته ځان سره ولرئ. اتوماتیک د هغې نه داسې دوستانو تاسو عکس دوی اتوماتیک په خپله اخلي. کله چې لومړی صفحې نه عکس واخلئ بیا به تصویري شا مخ ورته واړوئ او تصویري شا څخه به دوستانو هم تاسو دغسې لږ هولډ کړئ، دوی خپله ترې عکس اخلي. دواړه عکسونه دوستانو دغه دی واخیستل. کله چې دواړه عکسونه واخیستل لږ لوډینګ اخلي، دغه عکسونه ورته اپلوډ کیږي. دغه نه دوستانو ډاکومنټ ورته اپلوډ شو. راشئ په کنټینیو ورته کلیک وکړئ. دوستانو اوس تاسو نه د مخ سکین غواړي. نو مخ سکین لپاره دوستان تاسو د خپل مخ چهرې قوارې سکین درنه غواړي. خو تاسو دوستانو خپل چې د چا په نوم تذکره وي چې تا تذکره وي هغه باید دلته ورسره موجود یا حاضر وي. خو هغه کس چې دا دوستانو ما سره شته، خو مقصد دا هغه چې زه خپل سکین ورکوم. صرف تاسو طریقه درښیم په اول ورباندې زه خپل مخ سکین اوس د دې لپاره ورکوم چې تاسو طریقه وښیم. راځم دوستانو تاسو باید خپل داسې ځای کې وي چې هغه ځای بیخي رڼا وي، ستاسو مخ دواړه خوا رڼا وي او سکین لپاره د تیاره ځای موجود نه وي. مخ باندې عینکې شوي هغه هم لرې کړئ. په کنټینیو چې کله کلیک واخلئ دوستانو دغه ده. اوس موږ مخ څخه سکین اخلي، وایي سر پورته کوئ، سترګې بند خلاصې کوئ، خوله خلاصه کوئ. دغه د دوستانو ویریفیکیشن مکمل خلاص شو. نو دوستانو اسانه ویریفیکیشن یې دی. همدغسې حساب کتاب ټول تاسې نه به درته وایي چې سر ښی خوا ته یا چپ خوا ته واړوئ یا سر پورته کړئ یا لاندې کړئ او سر وښوروئ یا سترګې بنده خلاصې کړئ، خوله خلاصه کړئ. دغه اسانه ویریفیکیشن ده. دا چې وشو دوستانو په کلوز اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. نو دوستانو دې سره زموږ ویریفیکیشن پینډینګ ته ځي. کله چې پینډینګ ته لاړه دوستانو هغه نه وروسته به زموږ اکاونټ چې دی ویریفای شي. که چېرته دوستانو تاسو ته دغسې صفحه راغله راشئ د لاندې کوم ګوټو هم اپشن ښکاري په دغه کلیک واخلئ ځکه موږ ویریفیکیشن هم درسره کړ. زموږ ویریفیکیشن دوستانو په انډر ریویو کې ده. دوستانو تقریبا که تاسو ویریفیکیشن د همدغسې سم ترسره کړئ صرف 10 دقیقې وخت نیسي ستاسو باینانس اکاونټ به دې سره ویریفایډ شي. نو دوستان دلته تاسو ته ښکاري زموږ اکاونټ چې ده اوس مهال په پینډینګ کې دی. کله چې دوستانو پینډینګ نه ووتلو دغه ځای باندې به تاسو ته دغسې شین ټیک ما راشي. لکه زه راځم خپل دوهم اکاونټ درته راخلاصوم. نو ګورئ دوستانو دغه د زما د اکاونټ ویریفای شوی. دلته تاسو ته ښکاري ماته ویریفایډ لیکل دي په شین خط کې. که دا درته ولیکل چې تاسو اکاونټ ویریفایډ شو. که چېرته دا نه و دوستانو دلته به تاسو ته بیا ویریفیکیشن اپشن دوباره راغلی په هغه طریقه وکړئ او تاسو ته کومه ستونزه مشکل راځي دوستانو هغه خپل ایمیل کې درته واضح کوي چې تاسو په مقصد دا مشکل د دې په وجه باینانس نه ویریفای کېږي. خو دوستانو په همدغه طریقه تاسو باینانس اسانه ویریفای کولی شئ. معلومات هر څه دوستانو تاسو ډېر دقیق ورکړئ. دوستانو دې وروسته چې باینانس پاتې زده کړې طریقې دي په هغې کې باینانس مکمل طریقې همدارنګه مکمل اپشن تاسو در پیژنم. نو دا دوستانو زموږ ویډیو په دې چې ویډیو مو خوښ شوي که تاسو دغه ویډیو خوښ شوي لایک کړئ، د خپل نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه که وختونه او ښې شپې ولرئ او زموږ کورس سره پوره تعقیب کړئ.